داسې د ختمونو پروګرامونو میا صاحب مونږ راوستن هغه د خلکو ته یو ګوره علماو سره تعلق جوړ کړي یو قیمتي غونته کې خبره وکړه خبره د نصیحت د نو ځکه تاسو ته دا کوم وې داسې کار وکړئ وې د علماو سره کینئ د علماو سره ناسته وکړئ د علماو نه تپوسونه وکړئ الله به هم دنیا ښایسته کړي الله به هم آخرت هم ښایسته کړي صاحبه نو یو واقعه ذکر خوش طبیعتۍ دپاره یو واقعه او لوی نصیحت پکې پروت و نو ذکر وکړئ یو طالب یو دوه طالبانو هغې د استاد نه سبق وی او بیا لاړل او د نیر په غاړه د سیند په غاړه باندې کېناستل او د هغه استاد نه چې کم سبق ویلو هغه یادی فکر ده د فقه په کتابونو کې یو مسله راځي هغې ته مسله د خنثی مشکل ویل کېږي او دا مسله ده چې دا خنثی مشکل به په سب کې کم ځای کې ودرېږي اول به نارینه ودرېږي بیا به دا که چېرته جومات ته راته اوس خو راځي نه خو که راته نو بیا به دی ودرېږي او بیا به پسې زنانه ودرېږي دا یو مسله ده د فقه علما ناست دي مفتیان حضرات هم تشریف فرما دي نو دا د فقه یو مسله په دې کتابونو کې ذکر کېږي نو دې ټیم کې یو میانو نیون کې یو جالګر راغی او د دې سره د طالبانو سره خوا کې کېناسته چې کېناسته نو له 20 منټه ټیم یې تیر کړه او دوی ته غوږ یې ښودی نو دا د شریعت مسله ده چې کوم ځای کې بیان کېږي یا جومات کې درس ترجمه کېږي یا تبلیغیان ملګري ناست دي د الله د پیغمبر احادیث تعلیم کېږي یا مثال په طور یو سړی وړو بولو ته ناست دی یو سړی ډوډۍ خوري په دې ټیم کې به سلام نه چې دا موانع دا ځایونه د موانع د سلام دي فکر دا او 10 سړی کوي سلام به پې نه اچي نو دا طریقه و نو هغه هم څه نه څه پوی او سپین ګیری خو راغی نو د دې سره خواته غلی کېناسته سلام یې وانه چو چې دیو له 20 منټه ټیم تیر کړ د خپل کتاب یاد کړ نو دی ورته وایي چې استاد جي قاري صاحب طالبه تاسو وختي راسې لګیا یې او خنثی مشکل کوئ خو زه پې پوه نه شم چې دا څه شی دی نو هغې ورته وایي بابا دا طالبان خو هم عجیبه خلک طالبان دا بې قلندره خلک دی ښه دی دا د دی به د چا پروا نشته نو طالبان خو عجیبه خلک دی ښه طالبانو ته وګوره یاد ساتئ بل هیچا ته حاجي ته او بل مجاهد ته بل ته څومره دینداره طبقې دي په حدیث کې دا نه دی راغلی چې دی ته دا پرشتې وزرې غوړی یو طالب یاد کړی دی چې د الله د دین طالب دا چې کله په لاره روان یې الله پرشتو ته حکم کړي چې زما د دې طالب دا قیمتي خپې دي زما دین پسې روان دی تاسو د خپل نوراني وزرې دا د طالب ته وغوړوئ چې دی په خپې کې دي چې ستاسو دا وزرې برکتي شي دا د طالبانو شان دی چې له 20 منټه وشو وی ما دا تاسو وختي راسې خنثی مشکل کوئ خو زه خو په هېڅ پوه نه شوم مړه وی بابا خنثی مشکل دی ته وایي چې نر او ښځه دواړه یي ښه وي الله هم خوشحاله بس دغه تیلی نه یو میا دوه راواغېستې طالبانو دا ځان له جومات کې پوخ کوي زه ما ته دعا کوئ خبره وشوه بس خبره ختمه شوه 20 منټه د طالبانو سره تېر کړل یو مسله خو زده کړه که سبا لا بل ورځ باچای وخت اعلان وکړو چې چا مونږ له پلانکې قسم میا راوړه د میانو کې خپل قسمونه ټروټ دی پروټ دی قصې دی مونږ له اوس دا نومونه چېرته راځي د میانو د هر چا خپل قسم وي باچای وخت اعلان وکړ که چا پلانکې قسم میا مونږ له راوړه نو زه به له د خزانې نه دومره خزانه ورکړم د رب العالمین شان ته وګوره چې دا میا د دقه سړي سره پیدا شي چې د طالبانو سره له 20 منټه ټیم تیر کړی نو میا چې راوړه باچا د خپل وعدې موافق د خزانې نه کافي حصه د دې سړي له ورکړل او په یو میا الله خدای رب العالمین هغه چې کم دی نو مالداره کړ نو چې دی رسخت شو خزانې نه خپل مال واغست او روان شو نو دا وزیر راغی وزیران خو هم ډېر په الفلامو باندې یې کړه په دې د علما پوهېږي د الفلامو باندې څوک دا چې فکر دی نو راغلی نو وزیر شیطانه شروع کړی دا مې اسمان کې خو نه خو په سمندر کې وکنه نوکران شته جالونه شته خدای دې پوهه کا باز باچا ته وای چې تاسو نیمه خزانه په یو مې باندې خالی کړله هلکه وی وزیر دا دې ډېره قیمتي خبره وکړه وزیران خو شرارتیان وی اوس بس کو وی اسانه د مال چل راځي وی مال چل راځي څه چل به وکي وی اسانه خبره ده براو غړ خاجي چې راوغواړې څه به ورته وی ده نه به تپوس وکړو چې لکه ستا دا میا نر دی او که ښځه که ده وی چې نر دی نو زمونږ به ورته وایو زمونږ ښځه پکار ده او که ده وی چې ښځه مونږ وایو چې زمونږ نر پکار دی فکر دی راغی هلکه وی
او دې ګټله ما وزیر به فکر درا نو میا صاحب دی الله مغفور او مرحوم کی ماته د لفظ سم یاد دی هغه به دا سر زموږ د سواتیان اکثر دا لفظ وي هغه د بلا بچو د طالبانو سره خو لشل منټه ټیم تیر کړو مسله خو ځکړی وستا پلارم خزانه نشي اغسته چې سړی راوسته سوال جوابو کو دربار ته حاضری وکړه نغم پوه شو چې دال میں کچھ کالا کالا ہے سو چل خوده وی تعالی خو مونږ پرون میا غسته ده کنه بیاو وی تعالی خو مونږ خپل وعده موافق خزانه نیمه درکړه ها بالکل وی تا نه تو پوس کو سه دوه خو کوي قربان است مثلا خو چې د ته مسله یاد ای پروا مکوا ذا کړه حج مسله د ته یاد او حج به اسانی که عمره مسله د ته یاد عمره به الله قبول کړه موز مسله د ته یاد پروا مکو موز به الله قبول خو چې علما سره خو کې نه کنه نو د خو پوهه شې چې څه مسله خوراله خو خدای د خیر کوي جزا سبا کیږي تکیا په خدای د چې توتان پقای نو وی چې څه وتانه تاسو کو دوه خو کوي نو د خو پوهه شې چې دا کاته اوس ورانیږي نو وی چې ستاد مې نر دی او که خزا وی بچا سلامت زما د مې خونسا مشکل دی دا خو خونسا مشکل نه خونسا مشکل خو چې شو نر او خزا دواړه شو کنه څه پته اندر لګي بعد هغه خو مسله یې ځکړې وای باچا سلامت دا مې خونسا مشکل دی ما چې خونسا مشکل شو دواړه شو خبره ختمه شه تاسو وزیر ته کو خدای دې په تباہونه تباہ کا په شرمونه دی او شرمولو فکر یو مسله یې ذکر الله ولا خزانه ورک چې یو مسله یې ذکر دوی ذکر الله بدل اخرت خسته چې درې ذکر جنت کې بعد ته یو معنی سیوا در چې بیا بل مسله یې ذکر نو داغه له پاسه بل پوړې جوړه کی د سه برابر پروا مکه مزه به کوي خو چې د طالبانو سره د علماو سره د خپل وخت تیر کوي قیمتي بشي